به نام و یاد خدا. سلام دانش آموزان عزیز، خوش آمدین به جلسه 11 مضمون پشتو صنف 4 خراغلاست چلورم ټولګي 11 لوسته. ګرانو زده کوونکو، تاسو تیر لوست ولوسته زموږ د کورنۍ په اړه. درس گذشته شما بود در مورد خانواده و معرفی اعضای خانواده که به یک نفر چه قسم اعضای فامیل خود معرفی کنید. برای شما از ضمیرهای زما و ستا استفاده شده بود. در محاوره لیکل شوی و چې زما ورور څه کوي، زما پلار څه کوي، پدرم چی کار میکند، برادرم چی کار میکند، یا تو څو ورونه او څو خویندې لري، تو چند خواهر و چند برادر داری. لدی ضمیرونو څخه کار اخیستل شوی او تاسو ته هم کورنۍ دنده د همدې په اړه درکړل شوی و. امید دارم کارخانگی خود را انجام داده باشین. شلم صفحه کې یو فعالیت د صفحه 20 یک فعالیت است از زمون کورنۍ. متوجه باشین. زه میرویس د چلورم ټولګي خانه خالی یم. من میرویس صنف 4 هستم. شما در متن خوانده بودین جمله اول صفحه 19 را متوجه باشین. زه میرویس د چلورم ټولګي آمده زده کوونکی. پس شما باید در خانه خالی نوشته کنید زده کوونکی. من میرویس متعلم صنف 4 هستم. جمله دوم است. مور او پلار می دواړه دی. مادر و پدر من هر دویشان هستند. در جمله شما خوانده بودین مور او پلار می دواړه ښوونکي دی. در خانه خالی باید نوشته کنید ښوونکي. دریمه پوښتنه است. ټول خوښ او خوشحاله کو. همه ما به خوبی و خوشی میکنیم. در خانه خالی نوشته میشه ژوند. ژوند کو، زندگی میکنیم. فعالیت روز گذشته شما بود. راځئ چې نوی لوست ولولو. بیاین درس جدید خود بخوانیم. صفحه 21 کتاب، جلسه 11 یا 11 به معنای 11. موضوع خبر اتری، صحبت کردن یا محاوره کردن یا گفتگو. صفحه 21 موخه، هدف. د متن سم لوستل، درست خواندن متن، د متن سم لیکل، درست نوشتن متن، د خبرو زده کول و صحبت کردن در زبان پشتو. خپل کتابونه خلاص کړئ. 28 صفحه. د لوی خدای په نامه 11 لوست خبر اتری. دو تنه دی، 2 نفر است به نام زرمینه و غوټی. زرمینه سلام داده و غوټی هم جواب داده. بعد از جواب سلام گفته خورې تاسو نن څه کار کوئ؟ غوټی ویلی دی ګرانې زه کالی مینځم. زرمینه جواب ورکړی دی خورې زه در سره مرسته وکړم. ګرانې قربان دشم دومره ډیر ندی، مننه. زرمینه ویلی خچې داسې ده د خدای په امان. غوټی ویلی خورجانې د بیا لیدو په هیله د خدای په امان. د لوست لغتونه د تختې په مخ لیکل شوي دي. پام وکړئ چې په دې لوست کې کوم ستونزمن لغتونه راغلي. کلمات جدیدی در سر روی تخته نوشته کردیم. متوجه تلفظش باشین. نن، امروز، گران، عزیز، مرسته، کمک، مننه، تشکر، خوب، من، کالی، لباس. کالی، جامعه، هم بعضی ها میگه جامعه. جامعه هم به معنای لباس میشه. کمیس که است باز یک پیراهن هم میگه کمیس. دا د لوست لغتونه و چې د دې لغتونو له لارې تاسې کولی شئ متن معنا کړئ. از طریق لغت‌ها و کلمات شما می توانید متن معنا کنید. متوجه معنای متن باشید. 11 لوست درس 11 خبر اتری محاوره. خورې تاسو نن څه کار کوئ؟ خواهر شما امروز چی کار میکنید؟ غوټی جواب ورکړی ګرانې زه کالی مینځم. عزیز من امروز کالاشویی میکنم. خورې زه در سر مرسته وکړم. خواهر من همراهت کمک کنم. ګرانې قربان دشم به معنای فدایت شوم. دومره ډیر ندی، اینقدر زیاد نیست، مننه، تشکر. زرمینه ویلی خچ داسې ده. خوب این قسم که است د خدای په امان. خدا حافظ. خور جانې د بیا لیدو په هیله. خواهر جان به امید دیدار.
دخدای پامان. خدا حافظ. دا یو لنډه محاوره و، خو ما د دې محاورې په شکل یوه محاوره د تختې په مخې هم تاسو ته لیکلې ده. تختې ته پام وکړئ چې څه ډول له تاسو څخه پوښتنه کیږي، په کوم ضمیر باندې، او تاسو هم باید په کوم ضمیر باندې ځواب ورکړئ. په تیر لوست کې ستاسو ضمیر و زه او ته، د دوه ضمیرونو څخه مو کار اخیستی و چې زه او ته اصلی ضمیرونه و. زه به معنای من، ته به معنای تو بود. در اینجا از دو ضمیر جدید استفاده میشه، یکی ستاسته یکی زماسته. دا دواره ملکی ضمیرونه دی، ضمایر ملکی هسته. مالک هر چیزی که شما باشین شما از ضمیر ز و ته استفاده کرده نمیتوانید، شما باید از ضمیر ستا و زما استفاده کنین. حالت ستا هم مفرد است و زما هم مفرد است. ستا ورور چه کار کوی؟ برادر تو چی کار میکند؟ سوال شده است پیشت و جانب مقابل باید به ضمیر ستا جواب نده دیگه، به ضمیر زما جواب بده، برادر خود بگوید زما ورور زدکان که ده برادر من شاگرد است. به جای شاگرد شما میتوانید برادرتان هر کاری که میکنه، دکتر است میگین دکتر است، خون که و یا انجینیر، هر کاری که است شما به جای زدکان که میتونین نوشته کنین. ولی اگر برادر یک تا نبود، حالت جمع داشت، او زمان از ورور باید شما استفاده نکنید. ضمیر حالت جمعش که است ورون است، ورون برادران. اینجا ببینین ده هسته، هیچ نقطه نداره یایش، اما اینجا ببینین دو نقطه داده شده. در درسای گذشته، درسای اول اگر شما متوجه بوده باشین، برایتان یاها را گفته بودم که در زبان پشتو 5 قسم یاسته. نرم یاسته که به اسمهای مفرد استفاده می شد و سرگند یا بود که به اسمهای یا کلمه های جمع استفاده می شد. اینجا نقطه نداره، پس ورور یک دانه است. ولی اگر 2 دانه بود، 3 دانه بود، حالت جمع بود، از فعل دی استفاده می کنین و ورونم باید حالت جمع داشته باشه. دوباره سوال شده ستا پلار چه دنده لري؟ پدر تو چی وظیفه داره؟ دنده به معنای وظیفه میشه. می توانید به وظیفه پدر خدا بگوین پدرتان هر کاری که میکنه. ما فعلا نوشته کردیم زما پلار دکتر ده، پدر من دکتر است. به ضمیر زما جواب داده شده. دوباره سوال شده است تا خور چه دنده لري؟ خواهر تو چی وظیفه دارد؟ اگر خور یک دانه بود از خود خور استفاده میکنین، ولی اگر بیشتر از یک دانه بود، مثلا 2 دانه 3 دانه، او زمان نمیتونین شما از خور استفاده کنین. باید این کلمه جمع شوه و حالت جمعش که است خوینده هست. خوینده به معنای خواهران. زما خور خون که ده. شما در این قسمت ببینین اینجا که هست ده نوشته است، اما دورور ده نوشته است. ایران برای شما قبلا گفته بودم که زمانی که مذکر باشه او زمان از ده استفاده میکنین، اما زمانی که کلمه مؤنث باشه به جای ده از فعل ده باید استفاده کنید. دا استاسو نوی لوست. هیله لرم چې زده شوی موی درس جدید شما بود. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. ستاسې کورنۍ دنده ده د لغتونو ته به جملې جوړې کړئ. لغتونه به لومړی حفظ کړئ، بیا به ورته جملې جوړې کړئ. او راشو محاورې ته. دا 2 ضمیرونه چې تاسو ته لیکل شوي، ستا از تو، زما از من، په همدې 2 ضمیرونو ته تاسې جملې جوړې کړئ. خپله کورنۍ معرفی کړئ، برادر، خواهر و پدرتانه. وظیفه‌اش بگوین چی کار میکنه، در کجا کار میکنه. به همین شکل که ما جور کردیم. هیله لرم چې د لوست څخه ستړي شوي نه یاست. تاسې په لوی خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ. امید دارم که خسته نشده باشین. شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان تا جلسه بعدی.